السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې داسې خوندور کوډ درته وکړم چې دا کوډ به ستاسو ډېر غټ مشکل در حل کړي. یعنې ملګرو موږ د دې کوډ په مرسته کولی شو خپل موبایل کې څنګه دا کوم نفر چې موږ ته زنګونه راوړي هغه ټول زنګونه په خپل موبایل کې بند کړو. یعنې ملګرو کوم نمبرونه چې زموږ په موبایل کې موجود دي، هر څوک موږ ته که چېرې زنګ راووهي نو موږ موبایل ته هغه نشي کولی زنګ راوهي. یعنې ملګرو خامخا کله ضرورت پیدا کېږي چې موږ ته موږ نه غواړو چې موږ ته څوک زنګ راووهي، موبایل باید ګولي. خو تاسو نور خپل موبایل استعمالوئ، انټرنیټ هم استعمالوئ، خو دا کوډ تاسو په خپل موبایل کې وي نو ستاسو موبایل کې هېڅ هم زنګ نشي درته وهلی. او دې کوډ بېرته غیر فالو کولو طریقه هم انشاءالله درته وښیم. نو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو هغه په خورا درنښت یو هیله کوم که تر اوسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه موږ خپل چینل کې هر ډول معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کوو. نور به که ویډیو شیر کړه خپلو ملګرو سره، نو دا به ډېره غټه مهرباني په ما وي، ځکه چې نور ملګري به هم دې طریقې سره ګټه واخلي او تاسې به هم او زما چینل به هم څنګه سي مخ ته لاړ سي. ملګرو ویډیو شروع کوم، ویډیو ته ورځو. ملګرو دلته به ډایرکټ بټ ته تاسو راسئ، دلته یو کوډ ده، هغه کوډ باید تاسې کوئ. مثلا ستوري ده 0 بیا 0 بیا 2 ده، بیا ستوري ده، بیا 0 ده، بیا 7 ده، بیا 7 ده ملګرو، بیا څنګه ده هشته ده، څنګه ده اوکې کوي او دا څنګه په اول سیم کارت کې اوکې کوي ملګرو. صحیح ده. دا کوډ ته کلیک فارورډینګ رجسټرینګ واز سکسسفولای. صحیح ده ملګرو، دا څنګه چې اوس فعال موبایل نمبر ته هېڅوک هم زنګ نشي راوهلی. دلته ملګرو پاس موږ ته علامه هم راکړي چې تاسې نه ملګرو چې موږ موبایل څنګه سو فارورډینګ کال آل وایس کال، یعنې موږ ته هېڅوک هم اوس نشي کولی څنګه چې وایس کال زنګ ووهي. نو ملګرو دا د فالولو طریقه وله. اوس ملګرو خبر دلته چې موږ څنګه کولی چې دا کوډ بېرته غیر فعال کړو. کله چې زموږ ضرورت راپسې او بېرته غواړو چې دا کوډ غیر فعال کړو، خپل نمبرونه خلاص کړو، نو دې لپاره به تاسې راسئ موبایل په ډایل بټ ته خلاص کړئ، زنا به ووهئ، بیا څنګه کې ملګرو 0 بیا هم 0 بیا څنګه کې 2 ووهئ، بیا څنګه کې هشت ووهئ. هماغه اولني سیم کارت کې به اوکې کوم چې اول واري پکې اوکې کړی دی. نه ملګرو کال فارورډینګ آل سکسسفولای. صحیح ملګرو دا هم د بېرته د غیر فالو کولو طریقه وهله چې ښه شوې وي. نو ملګرو دا هم د بېرته د غیر فالو کولو طریقه وهله چې خوښ شوي. ملګرو بیا هم تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورې هم زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې ملګرو موږ په دې یوټیوب چینل کې هر ورځ تاسو ډېرې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې اپلوډ کوو، تر څو تاسو ورڅخه صحیح ګټه واخلئ. انشاءالله ملګرو نور وخت نه نیسم، بیا پرته داسې ښه خوندور ویډیو تاسو ته مدد کومه. په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.